لندا تراغ دنیا ډکه له غباره بېلتا به پاتې په پیچو مو یم بېباره زبا د امسایم توهره سره لاره مال دعا پرې نږدې چې ورک بشم پلاره مال دعا پرې نږدې چې ورک بشم پلاره. او دوهم کار دا وکړ عقیقه که څه په نورو مذهبو کې ځینې واجب بولي ځینې مؤکد سنت بولي زموږ په مذهب کې واجب نه ده مؤکد سنت نه ده مباح یا مستحب عمل دی. عقیقه چې کله د اولاد پیدا سو په اومه ورځ یا په 14مه ورځ د عایشې بیبي رضی الله عنها په روایت خپل ماشوم بچی چې د پیدا سو که د نارینه بچی پیدا سو د پیغمبر علیه السلام د هدایت مطابق 2 پسونه حلال که او که د ښځینه اولاد پیدا سو 1 پسه حلال که او که چیرې د چا 2 پسونه په وس کې نه وه 1 پسه دې حلال کړي د نارینه اولاد دپاره هم د ښځینه اولاد دپاره دې هم 1 پسه حلال کړي. دا فکر دې د ذهنه بیخي وباسي لکه ځینې خلک چې نارینه اولاد یې وي د هغه اولاد په پیدا کېدو باندې خوشحاله کیږي خو که یې ښځینه اولاد وسي په هغه باندې خوابدی کیږي. نارینه اولاد دا هم د الله نعمت دی ښځینه اولاد دا هم د الله تعالی نعمت دی بلکې الله تبارک وتعالی د لوڼو په زړو کې د پلار محبت تر نارینه اولادو ډېر یې شي. دا لوڼې د پلار سره ډېر محبت لري پلار ډېر ورباندې ګران وي پلار ته ډېرې دعاوې کوي او پلار چې په نارینه اولاد باندې څومره ستړی کیږي په ښځینه اولاد نه ستړی کیږي. ښځینه اولاد چې د ده لور ده د هغه فایده ورسیږي د دعا او معنوي فایدې ورسیږي او د ښځینه اولاد د دې څخه نه په تکلیف کیږي نه ازاریږي. تاسو وګورئ څومره ډېر خلک یې د نارینه اولادو څخه په ازار شکایت کوي د زوی مې رویه را سره ښه نه ده زوی مې په حکم نه مني زوی مې بد اخلاقه دی وره زوی مې چرسي دی او بنګي دی او فلانه ده او بستانه ده دا ګرده شکایتونه به تاسو د پلرو څخه اورېدلي خو د چا څه ما نه اورېدلي چې هغه دې د لور څه شکایت کړي. نو که د ښځینه اولاد وسي لور دې پیدا سي د هغه به هم عقیقه کوي او که د نارینه اولاد وسي د هغه به هم عقیقه کوي. عقیقه څه معنا په اومه ورځ باندې د اولاد 2 پسونه د نارینه اولاد دپاره حلال که که دې توان کې نه وه 1 پسه حلال که او د ښځینه اولاد دپاره 1 پسه حلال که. د پیغمبر علیه السلام صریح هدایت دی او حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نارینه لپاره 2 پسونه او د ښځینه دپاره 1 پسه. دوهم کار دا وه او په دې کې بعضو علماو دومره ټینګار کړی دی د یو حدیث په تفسیر کې د امام احمد رحمه الله څخه نقل دی. دی فرمایي وایي که چیرې یو ماشوم اولاد د یو چا پیدا سي د یې عقیقه ونه کړي په هغه ماشومتوب باندې وفات سي دی به یې د شفاعت څخه محروم وي. ماشوم اولادونه خو د خپل مور پلار شفاعت کوي وایي بیا به د شفاعت څخه ته ځینې بې برخې او همدا ډول علماو دومره توسع کړې ده که چیرې د یو چا عقیقه یې پلار په ماشومتوب نه وي کړې په لویوالي هم یو سړی خپله عقیقه کولی سي. مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي وایي ښه عادت چې عقیقه په طاق ورځ باندې وسي که چیرې طاق ورځ نه ورته معلومېږي لنډه طریقه یې دا د خپل د پیدایش ورځ معلومه کړي مثلا یو څوک په چهارشنبه پیدا شوی دی د چهارشنبې په ورځ یې عقیقه وکړي دی 9مه ورځ راځي په څو جمعو باندې یې چره واخلي 9مه ورځ راځي یا اوله 9مه یا 2مه 9مه یا 3مه 9مه یا 4مه 9مه هر څو چې فرض کړي. او د عقیقې دپاره هم پسه څنګه پسه هغسې پسه لکه په قربانۍ کې چې کوم پسه سیې کېږي په عقیقه کې هم هغه پسه سیې کېږي. د قربانۍ غوښې چې څنګه تقسیمېږي د عقیقې د هم هغسې تقسیمېږي. او حتی که یو سړی نظر کښېږدي چې دی به یو پسه حلالوي او بیا په غوایي کې شریک سي او یو پسه د نظر د کښېږدي دا نه سیې کېږي خو که یې د عقیقې د کښېښوي دا سیې کېږي. حاصل خلاصه دا چې مور پلار دې دوهم کار دا وکړي عقیقه دې وکړي. عقیقه زموږ په خلکو کې بیخي نه ده رواج خلک پسونه حلالوي چې کله یې زوی پیدا سي د 3 پسه حلال یا هغسې دې نه کوي پر هغسې طریقه باندې دې وکړي چې د پیغمبر علیه السلام څخه هدایات راغلي د عقیقې په نیت دې وکړي الله تبارک وتعالی به لوړ اجر ورکړي. دا چې پیغمبر علیه السلام یو عمل کړی دی چې هم وکړي په دې کې غټ ثواب دی
او که په دې وجه باندې وکړي چې نور د نورو خلکو هم ورته پام سي دا بیا بل ثواب دوهم کار دا و ستا خوږو ټپو ته وم خوشحاله به همزولو ناز خدای مې دې بېتانه کړي د مینې ښکلا یاره ماله دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره ماله دعا پرېنږدې چې ورک به شم پلاره